منګه اوس رواني بازار ته ځو لږ سبزي مبزي او لږ غوښې مخې اخلو او تاسو لپاره یو ښه شی پخوو دا بیا وګورئ. دا ګوره د جرمني هوا ده 15 منټه مخکې باران و شړک باران و ګلۍ وه او اوس دې موسم ته وګورئ ښایسته مر دی. بس سودا را پوره شوه. تاسو د ببلو منیجر یاست، تاسو په دې ټي وي باره کې څه وایئ؟ موږ انشاءالله نن یو پروګرام نیولی دی. دغه پروګرام کې موږ نن لږ اشپزي کړو. په دې اشپزۍ کې موږ سره دوه اشپزان دي. د چرګانو پروګرام دی. دا به تاسو زه اوس وښیم. دا ټماټر په مکسر کې مکس کړي دي سره د پیازو او نورو موادو. دیگه وہ چرگان سره کوي بعد هغې نه مرچکۍ او چرګان او دا حساب کتاب هغوم په یو ځای کړي په مثال باندې پخ. دا ټومیټو دی پورې دا به په جوسر کې ورته بس میده میده کړئ چې هر څومره ستاسو خوښه وي، څومره چې ستاسو ټماټر ډېر لګي کم لګي پوه شو څومره ستاسو خوښه وي موږ بس موږ دا تقریبا 15 دانې مته واړه کړو. په دې کې تاسو نور شی اچوئ که نه د مکسر کې اوبه یا بل مالګه نه شو د مالګه به وروسته هغې کې به چرګ برابر. دا اوس تاسو څو پیازه غوڅوئ؟ دوه پیازه غوڅه ورته دا میکسه کې ورچو باټینګر سره یو ځای، بیا ورپسې انشاءالله مرچکۍ، بیا ورپسې دڼیا، ادرک. زموږ ببلو ټي وي لایک او سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره یې شیر او ټچ کړئ. تاسو اوس څه پلان نیولی دی نه پس اوس څه کوئ؟ اوس داسې کار به وکړو چې چرګان به سره کړو. دا سره کوئ اوس؟ دا به سره کړو. پاخه کړئ ډېر پاخه نه شي چې هلکه دې سره کړئ بیا به واپس دې بل کړي کې ور واچوئ چې کوم کیسې به پخوئ دې کې د خالي سره به وایي.
چې دی په دې لاس کې دا په پښتو کې ورته سوچا غوړي او انګلیش کې بټر پیشاو زبان ګورته ما کوي تاسو چې غوړي بور واچوي چې غوړو سره خځه کار دي دا د چې غوړو ما دغه د چرګ دی د چې غوړو په خو السلام علیکم بابلو ټي د خبرنا دا اوس څومره وخت نیسي او دا هم کله پخکړی دا شی که نه وختونه نیسي بس دې ته باید چې دم ورکې پوه شي او دم او لږ ساعت یې پرېږدئ پوه شي دې سوچه غوړي چې ونه شي سوچه غوړي پکې مکس شي په دې چرګانو کې دننه شي د کوم بوټو کې او تاسو وختي چې تاسو دې کې دا چکم اچوئ پیم اچوئ د اخره کې اچوئ شکې سره خرڅ اوس ټماټر رومین یا بادینګر دا اوس ورچو د خیره دا یو پاکټ چکه ده دا اوس څه حساب دی شی پوخ شو که نه انشاءالله شی تیار دی پوه شي رنګ را سور شو دا تاسو دا لوګان تیش ته پاره تیروئ دا بس لوګان وړه کړه مسالې په ګوښلې مالګه او پومیس په چپس یې نه پخاو دا غبل هغه پورې اړه نه لري بل دیګ پورې دا بل هغه بل سپیشل شی دی که نه ونه دی چې سر باید پکې نه خو دا زه احتیاط کوم چې غوړي روان لوځي که نه دا بس راواخلئ د ژبې کروړه ستا په دې چرګ کې څه ښه شی دی چې خلک یې صفت زیات کړه ستا د چرګ سکارو زه په اسلام آباد کې وم موږ یو رستورانت ته لاړو یو هوټل ته لاړو ښه هلته موږ چرګ وخوړه ډېر ښایسته جوړ کړی د خوروا چې ډېر زبردست و ډېر ښایسته وه په هوټل کې مو خوړه هوټل کې مو خوړه ډېر زبردست جوړ کړی ډېر زیات مکن چرګ مور دې څنګه چرګ دی پوهېږې مکن چرګ دی ما ته پوښتنه وکړه تاسو چې هغه دا سیستم زده کړه پوه شئ بس هغه سیستم مو وخت خوروا ډېره ښایسته وه خوروا ډېره مزیدار خوروا وه دا شی اوس پوخ شو که نه پوخ شو انشاءالله تاسو یې خوند کې څه وي تاسو یې خوند ولیده خوند کې خبرې نه څه ډېر ښایسته خوند خوند یې ښه برابر دی ښه ښایسته مالګه پکې ده خو ذایقه څه برابر دي مطلب خبرې پکې نشته وعلیکم سلام ببلو ٹی وی لائک فالو سبسکرائب ریڈی ناؤ